که چېرته ستا دا فکر وي نو یقینا ته ډېر لوی تاواني او دا ډېر غټ تاوان دی. او هغه فکر دا دی محترم ورونو چې کله رمضان المبارک شروع شي نو تا ته دا سوچ او دا فکر راشي او دا فکر د شیطان له طرفه دی. اول دا خبره یاده که هغه فکر دا دی چې رمضان مبارک هغه ډېر ورځې لري، نو موږ به چې دی ډېر عبادت یا د قرآن کریم ډېر تلاوت او ډېر ذکر او اذکار او ډېر د خیر کارونه چې دی هغه به په اخرنو شلو شپو کې یا په شلو روجو کې چې دی وکړو. نو د اولنۍ لس روجې چې دی هغه موږ نه هم دغه فکر او سوچ کې لاړې شي چې بیا کله اخرنۍ شل شپې داخلي شي او یا شل ورځې روجه چې دا هغه پاتې شي نو بیا موږ له دا فکر راشي چې یاره په اخرنۍ لسو شپو کې او یا په اخرنۍ لسو روجو کې به زه ډېر عبادت کوم، قرآن کریم به څو ځلې ختموم او صدقات به ورکوم او تراویح به رانه فوت کېږي او بخښنه به غواړم، دعاګانې به کوم، دا ټول عبادتونه موږ دغې ته فریدو. خو چې کله بیا اخرنۍ لسې شپې چې دی یا لسې ورځې داخلي شي نو بیا دا فکر راشي چې یاره په دې اخرنو لسو کې چې دی دا طاقې شپو کې عبادت کول پکار دي، ځکه چې په دې کې لیلة القدر راځي او لیلة القدر چې ده هغه خو د زرو شپو نه چې دی هغه ډیره غوره او بهتره ده. نو موږ بیا چې دی دا جفتې شپې یا دا پرېږدو په دې کې عبادت نه کوو، دا طاق کوو. نو چې کله دا طاق هم شروع شي نو یویشتمه موږ نه په دې فکر کې لاړ شي دریشتمه کې به یې کومه، دریشتمه موږ نه په دې سوچ او فکر کې لاړ شي چې پنځویشتمه کې به یې کومه، او پنځویشتمه کې خو ډېر زیات امکان د دې چې لیلة القدر راشي. نو پنځویشتمه رانه په دې کې لاړ شي اوویشتمې دې پرېږدو، اخر دا چې رمضان مبارک موږ باندې داسې تېر شي موږ هغه څونه عبادت چې موږ له پکار دی یا په الله سبحانه وتعالی باندې ځان بخل چې دي هغه ونه کوو او موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیرو کې راشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چاته خیري کړي دي چې هغې باندې رمضان مبارک تیر شي او هغه ته بخښنه ونه شي. نو که چېرته ستا هم دا فکر وي او همدا اوس نو دا فکر د شیطان د طرفه دی. د اوس نه چې دی د شیطان سره مقابله شروع کړه، د اولې ورځې نه د رمضان مبارک د اولې ورځې نه د قرآن کریم تلاوت شروع کړه، تراویح او نفل منځونه او چې څومره فرضي عبادات دي نفلي عبادات دي په هغې کې کوشش ډېر کوه. او موږ نه پوهېږو چې مرګ موږ له کله راځي، ته اخرنو لسو شپو ته پاتې کېږي که نه پاتې کېږي، اخرنو شلو شپو ته پاتې کېږي که نه پاتې کېږي، دا الله سبحانه وتعالی ته معلومه ده. نو د اوس نه چې دی ته مقابله شروع که د شیطان سره، که هغه دا فکر در اچوي نو پوه شه دا فکر د شیطان طرفه دی او د اوس نه عبادت شروع که. هسې نه چې رمضان مبارک تیر شي او بیا افسوس او ارمان کوو او بل رمضان زموږ په ژوند کې رانشي، نو دا ډېره لویه موقع ده. الله دې نه کړي چې دا موږ نه چې دی ضایع شي او موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خیرو کې راشو.